السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، نن درته د یو کوچني آیات وظیفه درکومه. که کم وخت هم درته ضرورت پیښ سو دا وظیفه یاد کړئ، له ځان سره یې خوندي کړئ او په هغه ورځ باندې یې ووایاست انشاءالله هغه ضرورت به د غیبي الله تعالی در پوره کړي. یعنې دا داسې وظیفه ده چې ډیره کوچنۍ ده، یو کوچنی آیات ده. که هر څومره مصیبت، غم، پریشانی په مخه واخیستلاست، بس فورا دې وظیفې ته رجوع وکړئ او دغه یو کوچنی آیات ده. بس دغه یو آیات ووایاست، انشاءالله پر هغه ځای به الله تعالی له هغه مصیبت څخه تاسو ته خلاصون درکړي او الله تعالی به پر هغه ځای باندې له هرې سختې پریشانۍ څخه تاسو ته فورا نجات درکړي. که په کم وخت مثلا یا د رزق مسله و، درته د پیسو ضرورت و، درته مال و او له غریبۍ څخه د خلاصون ضرورت و یا قرضداري و، له هغه څخه د خلاصون ګوري دا یو مصیبت ده. دا قرضداري پر انسان باندې دا داسې سخت مصیبت ده چې انسان ډیر پریشانه کوي، انسان ډیر ذلیله کوي. پریشانه داسې ده، ګوره هغه انسان به بار بار درته وایي چې زما فور او له تا سره به نه فتا به جوړیږي نه، نو بیا ته د خلکو په حضور کې ډیر بې قدره کېږي، ځکه چې هغه دې بار بار تنګوي او ذلیله کوي او رسوا کوي دي. نو له داسې رسوایي شرمندګۍ څخه به دې هم انشاءالله په هغه وخت کې دغه آیات ستا ملګرتیا کوي. دا داسې آیات مبارک ده چې له هر قسمه تورو تاریکو څخه انسان باسي. په ډیره سخته پریشانی کې، په ډیر سخت مصیبت کې، په ډیر سخت مشکل کې د دغه آیات ملګرتیا کوي. یوازې د نه پرېږدي، انشاءالله یاد یې کوي، در سره کېږدئ. که په کم وخت هم داسې ضرورت درته پیښ سو، بس دغه فورا د آیات ته رجوع وکړئ. بیا به تاسو ماته دعاګانې وکړئ او در یاد به سم چې قاري صاحب الله دې جنتونه ځای که څومره که وظیفه دې راته ښودلې ده. او دا وظیفه چا کوله؟ دا آیات چا ډیر وی؟ حضرت یونس علیه السلام چې له هغه پریشانی څخه مثلا هغه بیماری څخه الله تعالی خلاص کړي. نو که چیرې هم پر تاسو باندې، ستاسو پر کور باندې یو ضرر، یو مشکل، یو آفت راغلی، د دې آیات په برکت سره دفع کولی، ختمولی سي. او که چیرې ستاسو پر کورنۍ باندې راغلی وي، که چیرې ستاسو پر صحت، ستاسو پر بدن باندې راغلی وي، هم دغه آیات چې تاسو وایاست انشاءالله هغه مشکل به دفع، هغه ضرر به ختم سي. یا ستاسو پر اولاد باندې راغلی وي، یا ستاسو پر ملګرتیا باندې راغلی وي، یا ستاسو د کورنۍ پر زندگی باندې کم مصیبات، کم غمونه راغلی وي، دا ټول به الله ختم کړي. تر الله تعالی ما سوا هیڅوک هم د انسان پریشانی نشي ختمولی. بنده که یې ختمولی سي، هغه یې داسې عارضي طور ختمولی سي، خو چې وس یې وي ختمولی سي در، که وس یې نه وي نشي کولی. خو د الله په وس کې هر څه شته. تر الله ما سوا هیڅوک هم د چا د زړه خواهش نشي پوره کولی. له الله ما سوا، له الله بغیر څخه هیڅوک هم د چا ناره نشي اورېدلی، نه د انسان دعا قبلېدلی سي. دا یو کوچنی آیات ده، طریقه یې درته ښیم. بس صرف او صرف یې د سره یاد کړئ او د سره نوټ یې کړئ، له ځان سره یې کېږدئ. بس په کومه ورځ چې درته ضرورت سو، په هغه ورځ دې آیات طرف ته رجوع کوئ. انشاءالله ډیر کوچنی آیات ده، ډیر کوچنی آیات ده. دعاوې به راته وکړئ، ستاسو په زندګۍ کې انشاءالله دا بدلون راولي. څنګه به کوئ؟ طریقه یې څنګه ده زه یې درته ښیم، په توجه سره واورئ. انشاءالله که د زړه خواهشات لرئ او هغه پوره کول غواړئ، هم انشاءالله هغه به الله پوره کړي. که د غرونو په شانتې قرضداري وي، هم به یې انشاءالله الله تعالی ختم کړي. او که چیرې وي انسان پر بدن باندې ناجوړیانو تاثیر کړی وي، هم انشاءالله ختمیږي، ځکه چې ډیر بهترین عمل ده. که کم وخت مثلا درته ضرورت پیښ سو، د دې وظیفې طرف ته رجوع کوئ. وظیفه دا ده دوستانو، یو کوچنی آیات ده، هغه دا ده بسم الله الرحمن الرحیم. وظیفه مثلا چې هر وخت درته ضرورت یا خواهش پوره کول، یا حاجت، یا مصیبت، یا غم، لغه څه پریشانی څخه خلاصول وو، اولین به اعوذ بالله و بسم الله ووایاست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لغه نه بعد دغه آیات
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دغه آیات مثلا معنا دا د زسیم مثلا رسیدلی ما ته ضرر ده او تسی ډیر ارحم الراحمین ذات د پاکونکی والا ته. نو دا وظیفه به کم از کم څونه وایست، یعنی په سر کې چې تاسو اعوذ بالله و بسم الله ووایست، بیا به دا وظیفه تاسو 100 واره ووایست. له هغه نه بعد به له ځان سره د هغه مشکل، د هغه پریشاني، د هغه حاجت پوره کول، د هغه دعا به وکړئ. الله تعالی به ستاسو دعا قبوله کړي. ګورئ دا حضرت یونس علیه السلام چې نبي و، هغه دغه دعا دغه آیات ډیر ویی په هغه وخت کې چې کومه سخته ناجوړي سره دی مخ سو، الله تعالی له هغه ناجوړي څخه دته نجات ورکوي. نو که تاسو هم دارنګه سخته پریشاني وي، ناجوړي وي، بل څه وي، هر څه وي، دغه د یونس علیه السلام دغه یو آیات مثلا چې د ډیر ویی او په قرآن کې ده، دغه یو آیات مثلا تاسو وایست، ان شاء الله الله تعالی به تاسو ته دغه څخه نجات درکړي، له پریشاني څخه. نو دا وظیفه و دوستانو نن زموږ د یو آیات له نورو ملګرو سره شریک کړئ. پر الله مسپارم. السلام علیکم.